د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی سوا یا سواد. سوا یا سواد د پښتو په تورو کې 24 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 24 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غار د سواد توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له چپ لور نه شروع د دایرې په شکل کیڼې خواته حرکت کوي او بیرته پاس خواته تللی دی. دا راښیي چې سواد داسې لیکل کیږي. د سواد توري شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د سواد توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، سواد توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، صابون او ترې لاندې صندلۍ لیکل شوې ده. دا ګورئ، د صابون په نوم کې یو ځلې د سواد توری راغلی او د صندلۍ په کلمه کې هم یو ځلې د سواد توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. سواد د صابون د کلمې په سر کې د لیکل شوي سواد توري غږ دی، لکه صابون. تاسې ووایئ صابون، بیا ووایئ صابون. د صندلۍ په کلمه کې د سواد توری د غږ شکل په سر کې راغلی دی، لکه صندلۍ، لکه اخلاص، لکه صندوق، لکه تصویر، لکه حریص. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه صابون. شاباس. اوس مو چې د سواد د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د سواد توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د سواد توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم سواد له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د صندوق په کلمه کې. دریم سواد له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د تصویر په کلمه کې. څلورم سواد له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د حریص په کلمه کې. اوس دا ګورئ، سواد په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، صابون او ترې لاندې صندلۍ لیکل شوې ده. دا ګورئ، د صابون په کلمه کې یو ځلې د سواد توری په سر کې د الف له توري سره تړلی راغلی او د صندلۍ په کلمه کې هم یو ځلې د سواد توری په سر کې د نون له توري سره یو ځای راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې صابون رسم شوی دی. پوهیږئ چې صابون یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د صابون انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د صابون د کلمې لیکل یاد کړئ. د صابون کلمه له 5 تورو جوړه شوې ده. سواد، الف، ب، واو، نون توري چې سره یو ځای شي نو صابون لوستل کیږي. دا ګورئ، د صندلۍ کلمه له 5 تورو نه جوړه شوې ده. سواد، نون، دال، لام یا ښځینه. د صابون او صندلۍ په کلمو کې مو د سواد توري لیکل ولیدل. اوس به د سواد توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د سواد کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو هم پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا صابون دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د سواد توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا صابون دی. صابون لاس پاکوي.
اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه سواد توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 2 ځلې د سواد توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ سواد توري پر سر سواد توری ولیکئ چې د سواد توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د سواد د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د سواد توري ځان ته شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. موږ په ژمي کې صندلی ږدو. صابر د صابون په فابریکه کې کار کوي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د سواد توری په سره رنګ لیکل شوی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه سواد توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر سواد توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. سواد توری د صندلی د کلمې په سر کې د نون له توري سره یو ځای راغلی. بل سواد توری د صابر د کلمې په سر کې د الف له توري سره تړلی راغلی دی او بل سواد توری هم د صابون د کلمې په سر کې د الف له توري سره تړلی راغلی دی. موږ په ژمي کې صندلی ږدو او دویمه جمله داسې ویل کیږي صابر د صابون په فابریکه کې کار کوي. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې موږ په ژمي کې صندلی ږدو لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه صابر د صابون په فابریکه کې کار کوي د جملې په سر ولیکئ. موږ په ژمي کې صندلی ږدو. صابر د صابون په فابریکه کې کار کوي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا صابون دی. صابون لاس پاکوي. موږ په ژمي کې صندلی ږدو. صابر د صابون په فابریکه کې کار کوي. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر سواد توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ. د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا صابون دی. صابون
لاس پاکوي موږ په ژمي کې صندلی ږدو صابر د صابون په فابریکه کې کار کوي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د سواد توری لیکل شوی دی. د دې هر یو سواد توري د پاسه سواد توری ولیکئ. کله مو چې هر یو د سواد توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هر یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا صابون دی. صابون لاس پاکوي. موږ په ژمي کې صندلی ږدو. صابر د صابون په فابریکه کې کار کوي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې سواد تمرین وکړئ. د سواد توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي سواد توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا صابون دی ولیکئ او په توره کرښه صابون لاس پاکوي ولیکئ. د سواد توري یوازې شکل لیکو. د سواد توري په سر کې شکل لیکو. د سواد توري په منځ کې شکل لیکو. د سواد توري په پای کې شکل لیکو. دا صابون دی. صابون لاس پاکوي. موږ په ژمي کې صندلی ږدو. صابر د صابون په فابریکه کې کار کوي. د سواد توري یوازې شکل لیکو. د سواد توري په سر کې شکل لیکو. دا صابون دی. صابون لاس پاکوي. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د سواد توري شکلونه لکه اخلاص، صندوق، تصویر، حریص. یوازې داسې لیکل کیږي.
له نورو تورو سره ګډ په سر منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: صابون، صندلی، اخلاص، صندوق، تصویر، حریص، لاس، پاکوي، موږ، ژمی، ګدو، صابر، فابریکه، کار، کوي، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.